د قران کریم عظمت زمونږ زړه ته کوز نشو د دې یو بنیادی اساسي وجه دا هم کې دي شي چې موږ د قران کریم په معنا باندې نه پوهیږو. زما محترم تاسو سوچو کې دې خبرې ته قران کریم خو موږ ټول لولو کنه پروژه کې څوک 15 ختمونه کوي څوک شپږ ختمونه کوي څوک وایي زلس ختمونه کوم خو ته د دې کس نه تاسو کې دا کم کس چې لس او 15 ختمونه کوي وایي د قران کریم د سوره فاتحه معنا د درځي سوره فاتحه پرېږده د اخیری لس سورتونه د دې معنا د درځي اخیری لس سورتونه پرېږده د اخیری 15 سورتونه د دې معنا د درځي دی مؤمن مسلمان نه د دې سورتونو معنا نه ورځي د دې قران کریم فائدہ څه شو فائدہ خوشته چې تاسو به اجر ملاويږي په یو ټکی باندې الله رب العالمین تعالی لسنه کوي درکې دغه اجر ملاويږي خو د قران کریم مقصد هغه دا دی چې موږ په قران کریم باندې خپل ژوند برابر کو په قران کریم باندې خپل ژوندۍ برابر کو په قران کریم باندې خپل ژوندۍ کې تبدیلی راولو هغه مقصد به ال حاصلېږي چې کله موږ تاسو د قران کریم په معنا باندې ځان پویو. موږ اکثر مسلمانان د دې خبرې نه غافل دي او دې خبرې ته زما محترم ډیره توجه وکړي. کوم مؤمنان مسلمانان هغه چې قران کریم په نظر باندې یاد کړی دی چا په حفظ باندې یاد کړی دی باید چې دې ترجمه وکړي د قران کریم معنا زده کی. والله العظیم تاسو چې د قران کریم معنا زده کړه کنه او بیا د قران کریم تلاوت تاسو شروع کو تاسو لبنه نظمونه خوندر کی نه بدل غانې بجانې خوندر کی نه به کوم نه پدی نه به فیسبوکونه خوندر کی نه به ټیک ټاک او د مرداریان خوندر کی بلکې تاسو به ټول ورځ د قران کریم تلاوت کوئ. تاسو وګورئ د صحابه کرامو دور والله العظیم من چې د خپل دور ته سوچ وکړو کنه په خپل ایمانونو باندې ویریږو چې من کې خود سره ایمان نشته دی. قران کریم اور خو سترګو کې اوخ کې ناراضي قران کریم اور خو په دې بدن باندې وخت زمنګ نه ودرېږي. تاسو سوچو کې دا کوم آیات کریمه چې ماول است دي آیات کې الله فرمایي وی الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها الله دغه کتاب نازل کړی دغه کتاب رست الله په دې کې وی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم کله چې مؤمنان مسلمانان قران کریم ولولي د قران په مقصد او معنا باندې او کسبوي او قران کریم دی ولولي تقشعر منه جلود الذين د انسان په دې بدن باندې د مؤمن مسلمان په دې بدن باندې دا وخت ودرېږي او د الله رب العالمین د پاره د ځل نرميږي. د قران کریم اثر د خدا اثر وي پچا کوي جلود الذين يخشون ربهم هغه خلک چې د الله رب العالمین نه یریږي په هغه خلکو باندې با قران کریم اثر کوي. زما محترمو که تاسو غواړئ چې قران کریم هغه د هغه مقصد او پیژنئ او قران کریم د خپل سینو ته کوس کې استاد ژوندۍ کې بدلون راولي د قران کریم په معنا باندې ځان پوهیږي. یو خبره ده د قران کریم په معنا باندې ځان پوهیږي بل خبره ده